أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. آیت نمبر 1 اور تعلق ہے آیت نمبر اول سره چنو دا معاهده خوی د کافرانو سره مختلفو قبایلو سره پیغمبر علیہ السلام مختلفه معاهده کړی وي نو ولی الله تعالی ورته وی چې دا معاهده علی السوا فسویه ورته ورغورځوا ورته چې بس سلو میاشتې بعد به ټول معاهده ختمي نو دا راغی جواب دی چې ولی ختمي کړي کیف یکون للمشرکین عهد سرنگ کې دیش د مشرکانو د پاره وعده د الله پنځ د الله د رسول پنځ باندې دې د وعدو پاسداري نه کوي الا الذين مگر آکسان عاهدتم چې تاسو سره معاهده کړی دا عند المسجد الحرام مسجد حرام خوا کې نو دا بنو کنانه دي یا بنو زمره دي یا خزاعه قبیله ده بنو کنانا یا بنی ضمرہ یا خزاعہ دای چې خیانت نو کړي نو الله تعالی وایي چې دای سره وعده برقرار ساتي تر خپل ټایم پورې فمستقاموا لكم فمستقاموا لكم پسو پر ترسو پوری چې دای ټینګ پاتې تاسو د پاره په موعده باندې فاستقیموا لهم نو تاسو هم ټینګ پاتې شئ دوی د پاره معاهده باندې ان الله تعالی سره الله تعالی يحب خخي المتقين هغه کسان چې ځان بچ کړي د معاهده ماتولونه دلته د متقین معنی ده ځان بچ کوونکی د وعده ماتولونه کیفا سرنگی بھئی ددائی وعدہ اردائی معاہدہ وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ اکدائی غالب شتا سبان لے کہ قوت کلهم پیدا کر معاہدہ بے در سرئی دی بیا دا معاہدے خیال نساتی دا معاہدے پاسداری ترغی پورا کیسو پوری قوت نشتا وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ کچر دوئی غلبات لکڑتا سبان لے لا يَرْقُبُوا فِيكُمْ دی نیری گستا سبان کے اِلَّن دا قرابتنا دا رشتہ دارائنا یعنی لحاظ نہ کئی دا قرابت لا يرقبو مانا نہ یریگی مانا لحاظ نہ کئی لحاظ نہ کئی علن دا قرابت و رشتہ دارائی ولا ذمتا ان دا وعدے و دا بانڈ اللہ تعالیٰ فرمائی دا بدتمیز قوم دا بدتمیز قوم کس وقت تا زبانے وصبر شو دای بیانے دا رشتے خیال ساتی نہ دا وعدے خیال ساتی صحیح دا دای دنیای مفاد اور دای سیاست پار زبانے بیا مقدم دے ابردن کی رہا او دوی مانا وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ كَدُوِي غَلَبَاسِ لَكْرَتَا سُبَانِ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ نُدَيْ يَرَنَ لَرِسْتَا سُبَاب کے إِلَّا فہیبرو کے خدای تا ہوئی ستا ہوئی خدای تا دی نیرگستا سُباب کے إِلَّا دا خداینا وَلَا ذِمَّةً اَنَ دَوَادِنا نہیں بیانا دا خدای تصورشتا نہیں دوادی تصورشتا ہاں البتہ اللہ تعالیٰ ہوئے چیرزونکم بے افائم دی بتاسو خوشحالی بے افائم پا صرف خبرو بان لے اللہ تعالیٰ اذا کافران بتا سکے پخلبم خوشحالی یرزونکم بے افائم خوشحالی بتاسو پا خبرو بان لے وطابا قلوبم انکار کئی زرون دو دوستاسو دو خوشحالی نا ذکر زڑے ادروائز پہنیں کئی خبریں کئی درو گئی زڑے ادروائز پہنیں کئی لے سکے ادروائز پہنیں کئی واکثرهم فاسقون اردوی مجارٹے فاسقون دا وائلیٹر دے ٹرانسلیسر دے فاسق آگا چاہتا ہوئی چی باؤنڈریز پاما لئی سکے حدود پاما لئی اشتراو بے آیات اللہ دی غرکڑی دی اغسطی دی پا مقابلہ دایتون دا اللہ کے سمنن قلیلا سلک دنیاوی معلومتا سشے دنیاوی مفادات دنیاوی فائدے فصدوا عن سبیلی دی منشوی دی دلار دا اللہ قبل اولنا انہم تاکی سردوی سا دیر ناکار دے ماکانو یقملون آغشے چے ودوی چے عمل کئی
لا يرقبون دی لحاظ نکے فی مومن د مومن بارکے الا د قرابت و رشتہ دارے ولا ذمتا لد وعدے و اولائکا ادا کسانم المعتدون دے زیادے کون کے دے فإن تابو اس اللہ تعالیٰ وہی ہاں اس بار بار ٹارگٹ کی دی زیادتی کون کی دی وائلیٹر دی ٹرانسگریسر دی فلان 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 صدا خیر لارم شتا اللہ تعالیٰ وہی آو کلمہ والے بیاد خیر لارم فَإِن تَابُوا کدی رجوع کد شرک و د کفرنا یعنی ایمان راڑو وَاقَامُوا الصَّلَاةَ اس اللہ تعالیٰ فرمائی چی صرف جبت بے ہم نگورے چی کلمہ والدہ نہ عمل تب ہم گورے صحیح ممکن دے چی کلمہ والی دا پلاٹ تا پارا سر پارا چی پلاٹنگ کئی پلیننگ کئی استادن نا فَإِن تَابُوا وَاقَامُوا الصَّلَاةَ کچر دی رجوع کد کفرنا اقائم اکلمزوات وآتوا الزکاة اورک زکاة فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ ندا بیاستا سرون دے فی الدین پا دین کی یستا سرون دی پا دین کی ونفصل الآیات تفصیل سر بیانوں آیتنا قوم دا پار یعلمون چاوی پوئیگی وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ اکچر دوئے مات کڑوے ایمانہم قسم نقبل من بعد عادم پس دو وعدے دوئنا وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ ابد خبرے کڑے پا باب دا دین ستاسو کے فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ نبیا فائٹو کئے دا سرداران دا کفر سرا انہم لا ایمان لهم دادا سے خلق دے چر دوی دا پارا ہس قسمون نشتا لعلهم ینتون دا دے دا پارا چر دے منشی چر آئندہ دا پارا دا سے خباستنو کی اس سے در سرے معاہدہ کردی دا باید چستا دین پورے مسئلے کوئی نہ کولے باید چی نا اللہ تعالیٰ ہوئی چی معاہدہ در سر ہم کردی دا قسمون در تا ہم کردی جی کمزوری شیوی دی خو اس چی ورطا ہم موقع پلاس را دی نستا دین پورے مسئلے کئی اللہ تعالیٰ فرمائی بے داسی ہو ضربہ ورکا چی آئندہ دا پارا بے داسی کارو نکی الا تقاتلون قوما اس اللہ مسلمانانو لگ ریزرویشنز درل یرا معاہدہ فلان 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 اللہ تعالیٰ وہی سب معاہدہ الا تقاتلون قوما آیاتاسو فائٹ نکوئی دیودا سے قوم سرا نکسو ایمانو چی غیمات کری قسمون اخبر وہمو او غی قس کردے دے بے خراج الرسول اغی تدبیر کرو دا پیغمبر دا بستو دسو شے دا پیغمبر دا بے دخلکولو وهم بدؤوکم ادئی شروع کړي و تاسو باندې اول مره پړم بنی کرد باندې یعنی انیشیټیو د دشمنای دی غستره انیشیټیو دی غستره اتخشون او صلی الله تعالی و تاسو مسلمانان چې د ریزرویشن لري یره نو خلق بسوي الله تعالی و تاسو د خلکو نه یریږي اتخشون و تاسو دوی نه یریږي فالله پس الله حق زیات حق لري ان تخشو چې تاسو هغه نه یریږي ان کنتم مؤمنین ک تاسو ایمان راوړونکي قاتلو نو د خدای یې رسدا چې خدای ورته کوم حکم کوي هغه عمل کا قاتلون فائٹو کدوی سرا یعذبهم اللہ وغذاب ورکیدوی اللہ تعالی بے ایدیکم پلا سنستاسو ویخزہم ارسواکی بدوی وینصرکم علیہم امداد بکیتا سردوی مقابلہ کے ویشف صدور قوم مؤمنین اشفاب ورکی اللہ تعالی سنود قوم مومنانو تا ویذہب غید قلوبهم او اللہ تعالی بختم کی غمد زند مومنانو ذکر چسچا چا سره خیانت کړي غدر کړي چې هغه ضربه سړی ورکی نو سړی سړی یخ الله تعالی فرمایي زړه کې یخ کوي هغه څه ضربه ورکی څه وشي چې زړه یخ شي ويذهب قید زمون شیخ بده ځای دی نه پتا کېږي الله تعالی په پختون دی ويذهب غيظ قلوب زمونږ ما تاسو ویل زمونږ یو عزیز لري عزیز مو بوډا سره او صفات د خدای دی وبخي ما یو ور جمعه بیان وکړ غیبت او د سلانډرینګ او دی باندې هغه مانځنه بخت داسې تاسو بوډا سره ماته مولانا صاحب به مولانا صاحب ما ها دا غیبت ډېر لوی ګناه ده ما ډېر لوی ګناه ده دا ما ګناه کبیره ده یې چې ګناه به خو سره یو کیند غړي یخشي
وَيُذْهِبْ قَيْدَ قُلُوبِهِمْ اللہ تعالیٰ بختم کی غم دزنو ددوی وَيَتُوبُ اللَّهُ ارجو کے اللہ تعالیٰ غلامن پاچا باندے یشاو چی اللہ اغواری واللہ اللہ تعالیٰ غلیم علم والدے حکیم حکمت والدے ام حسبتم آیا تاسو دا خیال کوئے ان تترکو چی پریب خودے شئی دغسی خدای با ٹیسٹ و ٹرائل نکی دغسی بم خدای پریدی اللہ ویدہ سے کار نشتا دا سے کار دا ٹیسٹ اور دا ٹرائل نبم تیروم ام حسبتم آیا تاسو خیال کوئے ان تترکو چی تاسو پریب خودے شئی دغسی ولما یعلم اللہ او اللہ تعالیٰ با جدا کری نی معلوم کری بینی یعنی جدا کری بینی اگا کسان جاہدو منکم چی غی جہاد کرے دستاسو دو گروپنا ولم یتخذو انیدنی ولی پا مقابلہ دا اللہ پا مقابلہ دا رسول دا اللہ پا مقابلہ دا مومنانو کے ولیجتن جگری دوستان ولیجہ مانا قلبی دوستان دزل دوستان دا اللہ مقابلہ کی کلنی ولی دا پیغمبر مقابلہ کی دا مومنان مقابلہ کی واللہ خبیر بما تعملون اللہ تعالی خبردار پاغ عمل چتاسو کوئی ما کان للمشرکین جائز ندی مشرکان دا پارا ان یامرو مساجد اللہ اس قریش چیو دی بد بیت اللہ کسٹوڈینو رسوکو نو سی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑ او دا آیتون لوستل ناغی خود داول لرده مونگ بیت اللہ کسٹوڈینو مونگ سیو دا بیت اللہ کا ندا خو اعلان عام ہو چې د نن بعد کسټډي مسټډي د مشرک سره نشته د دې کسټډي رسو کی مسلمان دی ما کان للمشرکین جائز نه مشرکان د پارا ان یامرو مساجد الله چې دې ټیک کیر کوي یامرو معنا ټیک کیر چې دې ټیک کیر کوي مساجد الله د مساجد د الله شاهدین غلان پسیم حالانکه دې گواہی کوم چې ځانونو خپل باندې بالکفر د کفر اولئک حبطت اعمالهم دا کسان با ابزای شوی دی عملونه دوی وفی النار خالدون اپ اور کے بدوی ہمیشہ انما خبر دادا یامر مساجد اللہ چٹے کیے بکئی دا مساجد دا اللہ من آغسوک آمن باللہ چیمان راوڑی اللہ بالے پروز داخرت بالے واقام الصلاة اقائم منس وآت الزکاة اور کئی زکاة ولم یخش الا اللہ انیری کی مگر صرف دیو اللہ نا نوس پتہ لگے دا چی دا مساجد و کسٹوڈین کی بدا صفات پکاری مساجد و کسٹوڈینس کے بعد دا صفت پکاری نمبر اول ایمان بساتی اللہ بانے نمبر دویم ایمان بساتی آخرت بانے نمبر دریم منزگزار بھئی نمبر سلورم زکاتون بور کئی یعنی مال بنا گئی اور نمبر تیزم سوائے دا اللہ نہ بدبل چانا نہیں رہی گی کہ ڈبل چانے رہی گی نو بیا خو بدا مسجد دا سنٹر جوڑتی ہے کہ ڈبل چانے رہی گی بیا با اسلامک سنٹر بیا خو مسجد نہیں حضر منگا اکبر سر بلد چاہ قریض نو کو صحیح ورته دا موږ اسلامي سنټر جوړ کړ تاسو نه مسجد جوړ کړ تاسو نه مسجد جوړ کړ اکبر خوم په یو ده هغه ورته ځان له بیا بل جوړ کړ مسجد دی انما یامر مساجد اللہ خبر دادا کہ ٹیک کیئر کئی دا مساجد دا اللہ سوک بکئی آمن باللہ چی ایمان ساتلے اللہ بانے روز داخر بانے قائمی مزور کئی زکاة ان یریگی مگر یو دا اللہ نا فحسان یقینی خبر دا اولائک دا کسان یکونو من المحتدین چی شبدوی دے دایت یافتگانونا اجعلتم سقایت الحاج اس دے مشرکین وی دا مونگے ولی بے دخل کنو زمونگ نے دا کسٹڈی ولی واغستا مونگا ہم دا دین کار کرو مونگا ہم سے کہو دا دین کار کرو دا حاجیانو خدمت کرو دا حاجیانو خدمت کرو زمزم ورطا تقسیمو سکو ورطا زمزم ورطا تقسیمو دا بیت اللہ اور دا مسجد حرام دا دے ٹیک کیر کرو نا اللہ تعالیٰ وی خواہ دا خو اعمال دی دا اللہ پر نسبانی بنیادی شعر عقیدہ دا اجعلتم سقایت الحاج آیا تاسو گنل دے عبور کول حاجانو تا وعمارت المسجد الحرام اکسٹڈی دا مسجد حرام تاسو دا گنل دے برابر دا چاسر آمن باللہ چی ایمان ساتل دے اللہ بانے وز دا آخر بانے اجہاد کرے پلار دا اللہ کے تاس دا برابر ہوئی چی دا حاجانو تا عبور کولو دا بیت اللہ دا عمارت
خیال ساتل د ایمان برابر کې دي شي لا یستوون عند الله قطعا نشي برابر دی د الله نظر کې والله لا یهدی القوم الظالمین الله تعالی هدایت نو کوي قوم ظالمانو ته الذين ظالمان دا جدا خبره الذين كسان امنوا چې ایمان راوړل هجرت کړل jihad کړل په لار د الله کې په مالونو لګولو وان فسهم په ځانو قرباني کولو اعظم درجه دیلوی درجه په اعتبار عند الله د الله پنځ و اولئک هم الفائزون ادا کسان لا کامیابی دن کی دی یبشرهم بشارت ورکې دوی ته الله تعالی برحمت منه پر رحمت د خپل جانب ورضوان پر رضامندۍ و جنات په باغاتو لهم فیها دوی لپاره په دې باغونو کې نعیم النعمتون دی مقیم ډیوربل مقیم معنا همیشه لپاره خالدین فیها ابدا ہمیشہ بیدوی پدے باغاتو کے فار ایور ان اللہ عنده اجر عظیم تاکہ سر اللہ تعالی پنزد اللہ لوے جردے یا ایوہ الذین آمنوا اس دا مکی کافران اور دا پیغمبر اسلام صحابہ پلار یو طرف تو زوی بل طرف تو یو رور یو خواو بل رور بل خواو تر یو خواو ارارے بل خواو ماما یو طرف تو خوریه بل طرف ته اوس هغه درشتو خامخ بلډ ریلیشن داغه څخه تحفظات خو زین کی وی کني نو اوس بعد اوقات د موقع تقاضا دا وی چې سړی به انتها ته رسي پیک ته رسي یو موقع داسي چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په خپل وې نه هغه اگر چې کافر دی غرور دی ورسره خیال ساته خو بل موقع به دومره انتها ته ورسو دا په ظروف باندې په احوال باندې موقوف تا چې دا حال د څه تقاضا کوي دغه حال د څه تقاضا کوي او سکله میدان جنگ کې نن ته بیا مسلمان تاسو چې هغه مقابله کې د مرور د خبردار ګر چې گزارو باندې نه کې دې تعلیم پر سره راوسته دعا کول نه راوسته صحیح الته خو به داسې پم کې چې څوک دې مخ لراغه سکو ګلسته او باسا خبره ده کې نو دا اوس هغه سچويشن دی ها یا ایها الذین آمنوا او ایمان والو لا تتخذوا آباءکم یا ایها الذین آمنوا یس تین آمنوا او ایمان والو لا تتخذوا آباءکم منی سی پلاران پل و اخوانکم رونق پل اولیاء دوستان ان استحب الكفر على الايمان کدی ورکړې کفر په مقابله د ایمان کې و من يتولوا منكم اچھا چې دوستي وکړه دوی سره منکم د تاسو نه فاولئک هم الظالمون نو دا کسان خاص دوی ظالمان دي قل تورته وایا ان کان آباؤکم کچری پلاران تاسو اوس دا اته شی نه دي په انساني ژوند کې چې دا انسان ته ډیر محترم دي نمبر اول آباؤکم پلاران تاسو نو مین دی ورسره مراد دی مور اپلا دا یو شو وابناؤکم بچستاسو زویلون و اخوانکم رونا خویان دستاسو وازواجکم بیبیان استاسو وعشیرتکم ادقه وعشیرتکم اقبیل استاسو عشیرتکم قبیلہ و اموال نقترفتموها مالون آغا چکم تاسو کسب کری دی و تجارت اتجارت تخشون کسادا بزنس چی تاسو یرے گئے کسادها دکی ناستو دا کساد بیتا ہوئی چی بزنس نہ چلی گئی کساد ستا ہوئی بزنس لو شو کساد ورتا ہوئی مونگا تو کوٹا کی دل بزنس کوٹا شو تاسو ہم کوٹا ہوئی گا کہ بزنس کا چلی گی اعلیٰ فیصلہ سے چلی بزنس کوٹے سے کولے نہ راضی و تجارت تخشون کسادا آغا تجارت کہ تاسو یرے گئے دو کوٹا کے دو داغینا و مساکنو او کورونا او بنگلیز تاسو ترزونا چھ تاسو ڈیرے خوخوئی نو سو شئی نشو اتا شئینا او دغا اتا شئینا دی انسان بس یا دے خیال ساتی 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 صحیح د دې وجه د لګي کمپرمایز کوي یا د پلار مور د وجه کمپرمایز کوي د بچو د وجه کمپرمایز کوي د روح خور د وجه کمپرمایز کوي د خزر د وجه کمپرمایز کوي د قبيله د وجه کمپرمایز کوي د بانک بیلانس د وجه کمپرمایز کوي د بزنس د وجه کمپرمایز کوي د لوی بنگلې د وجه اته شي الله تعالی وې دغه اته شي نه
کدا وی تاسو احب الیکم کدا زیاد خوخوی تاسو من الله دا الله او دا رسول دا الله نا وجهاد فی سبیل ادا الله پلار کې د جهاد نا فتربصون انتظار کوي حتا یاتی الله بامر تر دې چې راتلو کې الله تعالی حکم خپل باندې یعنی عذاب باندې چې کدی شهونه تاسو پرایورټي ورکوي د الله مقابله کې د پیغمبر مقابله کې د جهاد مقابله کې نو خدای وي بیا عذاب ته انتظار کوي سکوي بیا سپلا خانه بیا سنامي راځي والله لا يهدي القوم الفاسقين الله تعالی ہدایت نور کې قوم فاسقان ہوتا لقد نصركم الله یقینا الله امداد کړو تاسو سره فی مواطن کثیرة په ډیرو ځایونو کې مواطن معنا ځایونه په ډیرو میدانونو جنگ کې و یوم حنین الآیات کې رزق حنین اذ اعجبتکم کثرتکم چې کله تاسو له ډیر فخریه جوړ کړو کثرتکم ډیروال تاسو د مسلمانانو لشکر 12,000 او مقابله کې د کافرانو لشکر صرف 4,000 نو خو دې میدان تړلو وې کتل چې وای مونږ یو پدری د دینه زیات شو صحیح یو پدری نه حنین نو دای بیا وی او په بدر کې چې دای زمونږ نه یو پدری زیاتو نو داسې منډه مور کړې داسې غلیدل نن خو به ورته سبا 10 درس ورکو صحیح نو دا خبره خدای ته خوښ نشوه دا خبره خدای ته خوښ نشوه چې بدر کې تاسو منډه نه ور کړې ما ور کړې الله تعالی بدر کې تاسو منډه نه ور کړې ما ور کړ ها د اسباب دنیا کې مسلمان بلګي اسباب به تیاری خو اعتماد به کله په اسباب نه کوي نو خپل قوت باندې کې اعتماد به په الله باندې دغه فرق دی څه یعنی اسباب به تاسو سره وي کافر سره وي ته به غالب کېږي څه عقیده خبره ځان کړل الله تعالی وایي تاسو 12,000 وي او مقابله کې مکافران 4,000 او تاسو افتخار او تکبر کو نو داسې درس مې درک سمو کو درس مې چې دا خو چې څنګه کافرانو حمله وکړه بل دا ټول تختیدل دا ټول لشکر 12,000 خلکو منډه وغالي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یوازې پاتې شو پیغمبر علیه السلام یوازې اوس دې معنا دا نه ده چې ګینه صحابه بوزدل شي نه الله تعالی اصلاح کوي اصلاح الله تعالی څه کوي اصلاح کوي تاسو دا خبره وکړه چې کله میدان ته راځي تاسو دا خبره وکړه چې نن خو مونږ یو پدری زیات یو زبردست چل به سره کو الله تعالی تاسو سره شم نشي کوله دا چم ور سره زکو او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یو د تروزیو ور سره داغه نامه ابو سفیان ابن الحارث رضی الله تعالی عنه یو ابو سفیان مشهور دی هغه ابو سفیان ابن حرب دی هغه ابو سفیان مشهور جرنیل چې د پیغمبر علیه السلام خسر چې د حضور اسلام مقابله کې به یعنی لشکر لیډ کو داغه نوم دی ابو سفیان ابن حرب داغه پلار نوم دی حرب ابو سفیان ابن حرب او دا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د اکاز وی دی ابو سفیان ابن الحارث حارث د پیغمبر علیه السلام ترو د تر زوی دی سنمه دی د تر زوی دی ابو سفیان ابن الحارث نظر پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام تاسو خچر وای کس وای میول کس وای اترا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دی جنگ کې پاتره باندې سورو پس سورو پاتره باندې سورو نو دا غاتره د دې اغرسای د ابو سفیان رضی الله تعالی عنہ په لاس کې و صحیح نو خود پیغمبر علیه السلام سره پاتې شو اوس کافرانو چې ولید چې محمد صلی الله علیه وسلم دی خو یوازې دی نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نه بسیږي حضور علیه الصلاۃ والسلام محاصره کړ پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فورا د تیګ نه خپل تور راوسته او د غاتره نه میدان ته راټوک او تور یې وچا کړه وی ان النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب زه پیغمبر یم دا دروغ نه دي ځکه جن کوم په یو خبر وکړه چې زه پیغمبر یم کمپرومایز نه کوي پیغمبر کمپرومایز نه کوي زه کله کمپرومایز کوي ژوند بس کوله د پیغمبر کله ژوند فکر کړه وی ان النبی لا کذب زه پیغمبر دا دروغ نه دي زه پیغمبر دا دروغ نه دي صحیح او بیا کله کله سره د خپل قبيله ذکر نو کوي ته ما پیژنې په فلسفه سوې یا دوی ته ما پیژنې ذکر ځای صحیح شو مونږ هم وایو ته مونږ پیژنې دوی څه ځای صحیح شو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ځکه په قبایلو کې د قبیلینو ډېر زور لري قبیله نوم څه دا ډېر زور لري لکه اوس مونږ نور قومونو سره مونږ ته مونږ پیژنې پښتون پښتون نه پښتون معنا دا چې په جهالت مدرن زبولات صحیح نو ما دې ته مجبور چې په جهالت ودرېږم یعنی دې ته مجبور چې په جهالت باندې ودرېږم ځکه بعض دا خو خلکو زمونږ د قام متعلق ډېر لطیفې جوړ کړې دي یو پښتون نه چاته پوسوک وستا عمر سوره نه وته ډېر ښکاله په سوره
10 کاله نو 10 کاله بعد دې بیا تاسو کې ستا عمر څومره دی نو 10 کاله هغه ته دا رپورټ کته ول 10 کاله مخکې ما ته ویلي چې 10 کاله زه زه پښتون نه باخې یو خبره وي صحیح شو دې خبره نه خو نه شو پړې دي نو خبره نه اورېدل خو خبره کې فرق دی خبره چې په کومه خبره بکینګ ولاړ صحیح غیرت خشه دی په کسره په غلط ځای کې بیا خنه نه کړه زمونږ کلی یو شاعر ډېر شاعر خدای وبخي هغه به یعنی یو کلام ویلو د غیرت باندې خبره کړو نو اول خو ډېر تعریف کړو خو بیا لدی دا غلط استعمال چې موږ پښتانه کوو د غیرت غلط استعمال کوو هغه وی د پښتو رواج کې نوم چې د غیرت دی میر نواز تیخ ته کوي د دې غیرت صحیح تاسو خو پښتون وای مونږ پښتون وایو مونږ شین نه وایو مونږ خین وایو صحیح نو بیا هغه مونږ په ځان ننګرهار ولهم دا وایو مونږ خین استعمالو کنه یعنی تاسو په تهجی کې خین نشته زمونږ تهجی کې خین دی شین دی سین دی خین دی دا خین چې دی د کله سین په شان شي یو نقطه به بری یو پلان دی دا خینه ده دې ته خین وایو مګر ما غوړ په کتاب کې ویل نه تاسو په پېښور کې شخص خین نشته دا خو او خاصه د خین لکه استاد او شو وایي کنه امونګه او خو نو دا او خین سره لیکو خیر سره نه لیکو بعد لیکواله خیر سره لیکو خو موږ یو سبزی په خین سره لیکو خین نه مشکل رازمشین دې خین نه تاسو شین چې نه هغه تاسو درې نقطې یو پاسه دې مونږ خین وایو مشکل دی جلال یو شین دی یو شین خزه بوله مده شذ وړه نو دغه د پښتون لفظ ده کنه نو زمونږ وطن کې یو لیکوال هغه د یعنی حروف په اساس باندې د دې تقاضې وی پړمبه د پی دروټکو والا پی نه د پښتون یو صفت به پت پالل څه شي تاسو پت پالل تاسو د پښتو کې نشته وای هغه سره پت پالو ها پتیال ان ته پت پالل شي ها نو دې ته وای پت پالل دویم ورپسې خین دی خېګړه کول دا شېګړه صحیح او دریم ورپسې دی تی پوره چلول او سلورم ورپسې دی واو وفا کول او پنځم ورپسې نون نن کول ناغوی پښتون کې به دا 15 صفات وي پت بپالي وای پت بپالي خېګړه بکای توره بچلای وفا به پکې نن به پکې دا خطر است ها لقد نصركم الله في مواطن كثيرة پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ورته انا ابن عبد المطلب زد عبد المطلب زین تاسو ما پیژنې زما قبیله پیژنې بس خلک ستاف چې دا اوس په قبیله نوم چې واغسته اوس مونږ د اهل مکه په دغه کې په دسترس کې صحیح د اهل مکه په دسترس کې د چې د قبیله نوم واغسته دا قبیله را باندې راځي د څه راځي قبیله که مسلمانان بیا کنه دي او چې د قبیله نوم واغسته اوس باغی را باندې ټیک کوي بیا لہذا یستاف صحیح او چې هغه استاد شو صحابه له خدای بیا استقامت ورکړو ټول واپس شو او چې واپس شو بس داسې به جګړه سره وجنګیدل داسې به جګړه سره چې شپږ زره خلک گرفتار کړل څلور زره جنگیالیو څلور زره سو جنگیالیو نشز ماشومان شپږ زره خلک له گرفتار کړل سوره شپږ زره د قیدیان لقد نصركم الله في مواطن كثيرة یقینا الله تعالی امداد کړي تاسو سره په ډیرو مواقعو کې و یوم حنین اپروز د حنین اذا جبتکم کثرتکم شکل تاسو ډیر خوشاله کړي وای او فخر یې کړي وای څه شي فخر یې کړي وای کثرتکم ډیر والے تاسو فلم تغن عنکم دیشی تاسو ته فائدہ درنکړه شی ان لګغلو وضاقت علیکم الارض اتنگ تاسو باندې زمکا بیمار خو بسره د فراخه او توسعت دید نو دا محاوره ده چې تاسو داسې منډي والے چې لار د تنو معلوم چې کوم خو تختو ان داسې تخت وکړه چې لار نه معلومه لار د سره وکړه
ثم ولیتم مدبرین اب یاو گرد دیتا سو شاکون کی دشمن خپلتا ثم انزل اللہ سکینتو بیا اللہ تعالیٰ نادر کر سکینتو اطمینان خلق علی رسول پا پیغمبر پومنانو باندے وانزل جنودا نادر کر اللہ تعالیٰ لشکر فرشتو لو تروها چی تاسو نویل دلے وغذب اللذین کفرو او غذاب ورکا اللہ تعالیٰ کسالا چی کفر کرو وذالک جزاء الکافرین او دا بدل دا کافرانو ثم یتوب اللہ بیا توبو کرا اللہ تعالی من بعد ذالک پس دے علامن رجوع کرا علامن پاچا بانے یشاو چا اللہ غختر واللہ غفور الرحیم اللہ تعالی بخون کے بیربان دے یا ایوہ الذین آمنوا او ایمان والو انما المشرکون نجس خبردارا چا مشرکان نجس خلق دے مشرکان نجس منگ پلیت ہوئی ورد فلا یقرب المسجد الحرام پس نبنزدیکی کی مسجد حرام تا بعد عام هذا پس دی کالنا وین خفتم غیلتا اس دا کو اعلانو پیغمبر طرفنا چنن نبات دا پروہیبٹڈ ایریا دا مشرک بدی ایریا تا نرازی نوست ورسره خو ریزرویشن هم چې دا اعلان وکړي چې مشرک به دې ایریا ته نه راځي نو زمونږ دې سره تجارتونه دي بزنسونه دي غلې برابانې بندي کی فلانه اقتصادي امبارګو برابانې ولګي سبو کې ربان اقتصادي امبارګو نو الله دا غي جواب ورکړي وَإِنْ خِفْتُمْ عِيلَةً اگر تاسو یری گئے د فقر فاقینا فسوف یغنیکم الله فزرد چی غنی بچی تاسو اللہ تعالی من فضل فمہربانہ اقبل انشاء کا اللہ غوالی ان اللہ غلیم الحکیم تاکی سر اللہ تعالی غالم و حکمت والا دے قاتل الذین کہ تعالو کئی آکسان سرا نوزلتے ہو مسئلہ دا نغلتو لکھ چې دا حکم د مسجد حرام دی اکه دا حکم د حرم دی هر چې مسجد حرام دی دا خو دغه جمعیت نامه ده څه نامه ده د جمعیت د مسجد خو هر چې حرم دی نو زمین حرم دا خو ډیره وسیع علاقه ده لکه جدینه چې سړی راځي نو یویش یا دویش میله وړاندې د حرم حدود شروع شي څومره میله وړاندې هغه کوم ځای چې روډ جدا کیږي لیکل دي فار مسلمز بلی لیکل دي فار نان مسلمز نو دغه د حرم حدود دغه نه سلور ور طرف ته حدود چا متعین کړي پیغمبر چا متعین کړي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حدود متعین کړي دي نو دې څه وایي حرم زمین حرم وایي ورته یا ارض الحرم وایي ورته د حرم مکه اوس د فقهاو په کې اختلاف دی امام شافعی او احمد بن حنبل رحمهما الله هغوی دواړه وایي چې د حرم ځمکې ته د کافر راتلل ناروا دي او امام احمد دا حدود چې کوم ځای دي امام مالک او امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وایي چې د حرم ځمکې ته راننوتې خوشي خو پاتې کېدی پکې نشي راتلی شي ورته پاتې کېدی نشي او هر چې مسجد حرام دی مسجد نو په مذهب د څلورو واړو ائمو مسجد ته ننوتل د غیر مسلم هغه مسجد ته ناروا دي مسجد حرام ته دویمه مسله دا یو مسله شو د حرم او د مسجد حرام لپاره چې آیا دا حکم دا د مسجد نبوي هم دی یا د حرم مدینه هم دی او کنه امام شافعی او امام احمد هغه بیا د دې قائل دي چې د مکې په حرم کې کوم شی ناروا دی هغه د مدینه حرم کې هم ناروا دی د مکې حرم کې ناروا دی نو د مدینه په حرم کې هم ناروا دی لہذا د مکې حرم ته کافر نشی راتلی د مدینه حرم ته هم نشی راتلی او د مدینه حرم دو غرونه دی هلته یو ته وایي جبل عیر څه وایي ورته عیر او بل ته وایي جبل ثور
خیثرہ اور ریثرہ ثور. لہذا د جبل عیر او د جبل ثور میس کی دا د مدینه حرم دی. نو دغه دواړه امامانو په نسبت باندې دغه علاقې ته هم کافر نشي ننوته. او امام ابو حنیفه او امام مالک فرمایي چې د مدینه د حرم احترام په خپل ځای، احترام په خپل ځای، خو حکم هغه نه دی کوم چې د مکې د حرم دی. حکم هغه نه دی کوم چې د مکې د حرم دی. یعنی الته کافر نشي پاتې کېده، دلته پاتې کېده نشي. د امام ابو حنیفه او د امام مالک پنځ. درېمه مسله، هر چې مسله د مسجد ده، نو چې مسجد ته غیر مسلم نه نوته شي او کنه شي نه نوته، نو بیا امام شافعی او امام احمد وای رحمهم الله چې دا حکم جنرally اپلای دی هر مسجد ته، چې غیر مسلم به مسجد ته نه راځي دي، غیر مسلم به مسجد ته. ځکه الله تعالی وای انما المشركون نجس، دی نجس دي، لہذا مسجد پاک ځای دی، ایته نه راځي. امام ابو حنیفه او امام مالک وی رحمهم الله چې نه، دا حکم خاص دی د مسجد حرام لپاره. څه لپاره؟ مسجد حرام لپاره. هر چې نور مسجدونه دي نو که ظاهري پلیتی په نه کافر شي هغه ګنده نه دي یا د بوت سره نه راځي. ورته امام صلی الله علیه اپروچ دومره تیل دی، وای کافر مسجد ته را پرې دینا هغه بستاره دین نه واقف کیږي څنګه؟ هغه بستاره دین نه څنګه واقف کیږي چې دایسه کوي مسجد کې؟ د دې وجه موږ عمومي دعوت ورکوو چې ټلیفون کې څوک د یونیورسيټي نه سټوډنټان راځي کنه، سټوډنټان کله راځي نو ورته بیان چې جمعې پر راشي او فلاني ټایم راشي، زموږ سپیشل سرمنی وي، هغه به ابزرو کوي او بیا دغه نه بعد چې لیکچر غواړي لیکچر ورته هم درکو. صحیح. نو بیا غي تاسو کې وایي سب یعنی ریکوایرمنټ څه دي، نو ضرورت هم ریکوایرمنټ ده چې مینز کورډ برابر پر باندې راځي. نو دې لپاره راوړل چې مونږ وګوري چې مونږ څه ورسېږو. قاتل الذين قتالك يا كسان سرا لا يؤمنون بالله چې ایمان نساتي الله تعالی باندې نه پورز د اخر باندې، ولا يحرمون ما حرم الله، ان حرام یا چې حرام کړی دی الله تعالی او رسول الله، ولا يدينون دين الحق ان غرقه نه اختیار دین حق من الذين اوتوا الكتاب دعا کسان چې ورکړی شوی دی ورته کتاب، حتا يؤتوا الجزيه. نو الله تعالی فرمای فایټ ورسره وکي، چې کله فایټ شروع شنه فایټ ورسره کوي حتا یعطل جزیه، تر دې چې هغه جزیه ورکول کیږي شي، تر دې چې هغه ورکی جزیه غن یدن د کسب پلنا، ید معنا لاس، د لاس پلنا ان د کسب پلنا، وهم صاغرون، او په دې حالت کې چې دای زیر وستا قانون ته، صاغر معنا چې دای سوي یعنی کته وستا قانون ته، سبجیکٹ وستا قانون ته، سره قانون لاندې. نو اوس مسله دغه ته ولیکه چې آیت هو بظاهر صرف اهل کتاب ته متوجه دي. چاته متوجه دي؟ اهل کتاب ته. چې اهل کتاب یا دغه یو سټیټ یا دغه انډیویډوالز، دغه سټیټ یا دغه انډیویډوال ځان اسلامي ریاست ته سبجیکٹ کی، چې دا د اسلامي ریاست قوانین منو، د دې حصہ یو دې سره د الحاق اعلان کو، نو دوی باندې جزیه کې خو دې شي ټیکس څه، ځکه چې حکومت خو چلے بیت المال پیسې غواړي کنه غواړي، په ټیکس به چلے. خدا ټیکس غوښتي چې هغه چانه غن یدین چې هغه کسب کوي، چې څه کوي یعنی په کسب قادر وي، چې په کسب قادر وي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په لیبر باندې خو دیو 12 دینار د کال، نه د میاشتې نه د میاشتې یو دینار، 12 دینار د کال، د میاشتې یو دینار په متوسط باندې خو دیو، یعنی درمیان حال غو نشو 40 دینار د کال.
او په غنی باندې کې خود اتصل ویخ دینار دکا خدا ډیپند کوي په حالاتو باندې به ډیپند کوي. د حضرت عمر حالات دغه صحیح. خو یوان حضرت عمر را روان رضی الله تعالی عنہ یو يهودي هغه چا کوڅه کې ولاړو خیرات وغوښته. څه کول؟ حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ راغی سړی بوډاو د شپېتو کالو. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ته ما هذا الذل والهوان تاسو رسوایی ده خیراتونه غوښتل تا خو ځان رسوا کولی ته ولې د ځان رسوا کولی څه مسله ده؟ هغه ویجی د ټیکس د جزیه د ادا کولو تاریخ را روان دی او زه په بوډا سړی کسب نشم کولی. بوډا سړی کسب نشم کولی نه هغه 12 دینار را سره نشته ناغي له پیسې جمع کوم چې حکومت ته جزیه ورکړي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ داسې هیبت نه ولرسېده نا سړی ځان سره روان او راغی. حضرت ابی ابن کعب رضی الله تعالی عنہ د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ وزیر مال څه شو وزیر مالیات. نو وزیر مالیات ته یو ډیکلریشن وکړه چې د کم غیر مسلم عمر د شپېتو کالو نه زیات شي څه شپېتو کالو نه زیات شي داغه ټیکس معاف دی او صرف ټیکس نه دی معاف هغه ته ویلفیر ورکو اته بس ورکو ویلفیر ورکو. او یو جمله ویله وما انصفناه لو اكلنا شبيبته ثم نقتله في الحرم. دا خو د انصاف تقاضا نه چې کله د ځوان او غټلې ها نو موږ د ځواني سره شریک وکړه موږ د ځواني د سره شریک وکړو د ټیکس ورکو صحیح. او چې د بوډا شنو به رسوا کو خلک کوڅه کې بولاري خیراتونه بغوالي څه قیمتي جمله ویله او وما انصفناه لو اكلنا شبيبته ثم نقتله في الحرم. دا د انصاف تقاضا نه ده چې ځواني ورسره موږ شریک وکړه او چې بوډا شو نو سي ذلیلو چې لګیا خیرات وړه. نو غیر مسلم چې بل شپېتو کالو شو ټیکس به ختم شو او حکومت طرف نه ورته ویلفیر شروع شو. دا د ویلفیر قانون حضرت عمر په دنیا کې متعارف کړی. حضرت عمر نه راغله د ویلفیر قانون نو څه بوله متقاعد د عمر زیات څخه باندې راغله او موږ پنشنیر شو. دا کار دې کړو اما چې مسکین سره دې څه نور کړو هغه نور کویا نو دوه کوی کار کوي کدا یو دي کار کړی شپېتو کالو پورې کار وکړ یعنی چې د کار سره نه بیکار سره به ولي اسلامي ریاست خو بیکاره ته نه پوي. اسلامي ریاست ته ماته تبلینو حقوق المواطنین علی الدوله من ارتباطه بای فورس اسلامي ریاست په خلکو باندې کار کوي. قصر موږ کار دوه څه یو دکانداري شته دا ته دغه نه وایي ولې دې خپل پکې پته کوچنور کې دکاندار نه نه دغه مامور کې راځي نه هو مامور ته ورته نه خود دلته دکاندار نه ټیکس اخلي شوی دی. نو دکاندار شپته کار سپیش راځي نه حضرت عمر ټول زور کړو ځکه خدای ته ټیکس اوسته مطلب د بیکار د بزګر چې څه انا بزګر نه هم ټیکس دی جوالي دغه بزګر نه هم اسلامي ریاست ټیکس دی. نو بس نن د پر راغلی الحمدلله رب العالمین والصلاه والسلام على رسول محمد وعلى اصحابه اجمعين. اللهم ربنا ارحمنا بالقران العظيم لما ذكرنا من القران ما نسينا وعلمنا منه ما جعلنا وسنه الأذان على الليل والنهار. صلى الله عليه وسلم.